د اسیان د زنګي شور دی د شهید وینو پور دی د اسیان د زنګي شور دی د شهید وینو پور دی يرغلګر شلانه باټي د افغان د توري زور دی يرغلګر شلانه باټي د افغان د توري زور دی د اسیان د زنګي شور دی د شهید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی دی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ته ویلي و انک لست من اهل النار ولکن من اهل الجنه، ته له دوزخیانو څخه نه یې بلکه له جنتیانو څخه یې. حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیب و. حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه په احد او تر هغې وروسته ټولو غزاګانو کې برخه واخیسته، تر دې چې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت پر مهال د یمامه په جګړه کې شهید شو. حضرت موسی بن انس له انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرې ورځې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ونه لیده، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک به راته د ثابت خبر راوړي؟ یو سړی ولاړ شه او ویې ای د الله رسوله، زه به درته د حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه خبر راوړم. دا سړی ولاړ او د حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه لټه یې پیل کړه. نو حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه یې په یو ځای کې ولیده چې ځوړند سر ناست دی. پوښتنه یې ترې وکړه ثابته څه چل در باندې شوی چې ځوړند سر ناست یې؟ ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه دې سړي ته وویل ډېر بد کار شوی، ځکه زما غږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له غږ نه لوړ دی، زما خو ټولې نیکي برباد شوې او دوزخي شوم. هغه سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ټوله کیسه یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واوروله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ته له ډېر لوی زیري سره ورولېږه او ورته یې وفرمیل ورشه او ورته ووایه انک لست من اهل النار ولکن من اهل الجنه، ته له دوزخیانو څخه نه بلکه له جنتیانو څخه یې. د هغه غږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له غږ نه پورته و، دومره مایوسه و. نن ورځ چې موږ او تاسو د خپل ټول ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو او لارښوونو نه په خلاف تیروو، زموږ حال به څه وي؟ راځئ خپل ځان سره حساب وکړئ چې څومره موږ د محمد رسول الله په لارښوونو او د محمد رسول الله په سنتو عمل کړی او څومره مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او د ویناو نه خلاف کارونه کړي
او څومره بدعتونه مو د هغه په دین کې رایستلي دي. د الله نه ویره په کار نه ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس ونعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح ونعم الرجل ابو عبیدة بن الجراح رضی الله عنهم. محمد رسول الله فرمایل ابو بکر ډیر ښه سړی دی. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر ښه سړی دی. ابو عبیده ډیر ښه سړی دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل معاذ بن عمرو بن جموح ډیر ښه سړی دی. همدارنګه محمد رسول الله فرمایل چې ثابت بن قیس ډیر ښه سړی دی. نو چاته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه سړی ووایي د هغه په هکله باندې تاسو څه فکر کوئ؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې هغوی ته وایي انک لست من اهل النار ولکن من اهل الجنه، یا د هغو په ښه سړیتوب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګواهي ورکوي د څه لپاره چې د هغوی په زړونو کې د الله او د الله د رسول مینه پرته وه. هغوی د خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیروه. هغوی خپل ژوند د الله رب العزت د لارښوونو په رڼا کې تیروه. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي چې تاسو جنتیان یاست او ښه خلک یاست. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای کله چې خلکو د یمامه د جګړې پر مهال د جنگ لپاره تیاری کوه نو ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه مې ولیده چې پر ځان یې حنوت عطر لګول. نو ما ورته ویلې کاکا څه کوي؟ ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه راته وفرمیل موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملتیا داسې نه جنګېدو. تاسې چې خپل نفسونه او ملګري په څه شي روږدي کړي دي هغه ډیر بد شی دی. ای الله دا دوی څه کوي؟ زړه ته بیزاره یم. بیا وجنګېد تر دې چې په شهادت ورسید. حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه د جګړې پر مهال یوه لویه زغره اغوستې وه. تر شهادت وروسته یو مسلمان پر خوا ورتېرېده نو هغه زغره یې ترې لرې کړه او ځان سره یې وړه. حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه بل مسلمان ته په خوب کې ورغی. دا وروسته له مرګه ګوره. او ورته ویې فرمایل زه درته یو وصیت کوم، ښه په غور سره یې واوره او پام چې هیر دې نشي. تیره ورځ چې کله زه په شهادت ورسېدم نو یو مسلمان مې تر خوا تیر شو، ما زغره اغوستې وه، هغه راڅخه زغره لرې کړه او په فلاني ځای کې یې خښه کړې ده او په داسې ځای کې خښه کړې چې زما په زغره باندې یوه کټوۍ ایښې او بیا یې پرې د پاسه یوه کجاوه ایښې ده. ته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته ورشه او ورته ووایه چې هغه زغره ترې واخلي او کله چې په مدینې منوره کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خلیفه خواته ورغلی یعنی د ابابکر صدیق خواته ورغلی نو ورته ووایه چې د فلانی او فلانی پر ما دومره قرض دی او فلانی غلام دی زما له لورې آزاد وي. کله چې هغه سړی سهار له خوبه راویښ شو نو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خواته ورغی او خپل ټول خوب یې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته بیان کړ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په هغه سړي پسې یو کس ولیږ او زغره یې ترې وغوښته او ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې پاتې وصیت پوره کړ. نو په دې توګه حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه یوازینی هغه صحابي دی چې تر مړینې وروسته یې هم وصیت پوره کړی شو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه ترې روایت نقل کړی د زامنو نومونه یحیی او عبدالله و او دواړه د حره په جګړه کې د خپل پلار په شان په شهادت ورسېدل. الله رب العزت دې د هغوی په شان زموږ په زړونو کې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې ته ځای ورکړي تر څو چې الله رب العزت موږ په دنیا او په آخرت کې باعزته او کامیابه کړي. والله عزت د رسول الله په مینه کې دی، عزت د الله په مینه کې دی، عزت په اسلام کې دی، عزت په دین کې دی، په بل څه کې نشته.
الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې مبارکو اصحابانو سیرتونه واورو او په خپل ژوند کې د هغوی په نقش قدم باندې روان شو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حضرت زمره بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی دی. حضرت یحیی بن جابر رضی الله تعالی عنه د زمره بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه په اړه د یو روایت په ترڅ کې فرمایي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن فقال: يا زمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال: لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لزمرة بن ثعلبة. فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه. یحیی بن جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه ورځ زمره بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی. دا مهال دې مبارک دوه یمني څادرونه اغوستي ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه وپوښتل: ای زمره، آیا دا دواړه جامې به تا جنت ته داخل کړي؟ هغه مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې: ای د الله رسوله، که ته راته له الله رب العزت نه بخښنه وغواړې نو تر کېناستو د مخه به یې له ځانه لرې کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای الله، زمره بن ثعلبه ته بخښنه وکړه. نو زمره رضی الله تعالی عنه په منډه لاړه او هغه څادرونه یې له ځانه لرې کړل. د هغه مبارک صحابه کرام ول چې هغوی د دنیا ژوند لذت او عیش و عشرت نه خوښوه. هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا غوښتله. هغوی د الله رب العزت رضا غوښتله او تل لپاره به دا کوشش کوه چې په کومه خبره باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالیږي هغې باندې عمل وکړي. نن ورځ تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، تاسو چې څومره د ښې غواړئ، د خپلو میرمنو خوښي غواړئ، د خپلو اولادونو خوښي غواړئ، د خپلو ورونو او د میندو او د پلرونو خوښي غواړئ، آیا دومره تاسو په خپلو کارونو کې د الله او د الله د رسول رضا غوښتې ده؟ تاسو ته وایم هم میندو، څومره چې تاسو د خپلو اولادونو د خپلوانو د اقاربو خوښي غواړئ، آیا دومره تاسو د الله او د الله د رسول رضا غوښتې ده؟ ځینې دوستان دي کورونو ته داسې شیان راوړي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي، د الله رسول ناراضه کیږي. خو که ته ورته ووایې چې دا کار دی د الله د دین او د الله د رسول د دین خلاف دی، الله پې خفه کیږي، وایي زما اولادونه او میرمن په دې خفه کیږي. ته د اولادونو رضا لټوې خو د الله او د الله د رسول رضا نه لټوې. هغه مجرم چې په دنیا کې د خپلو اولادونو د میرمنو او د خپلو خپلوانو رضا لټولې د الله او د الله رضا یې شاته پریښې، دا مجرم به الله را وغواړي او آخرت کې به جهنم ته غورځوي. دا به ورته چې یا الله، زما پر ځای زما اولادونه، زما ښځه، زما ماشومان، زما مور او پلار، زما ټول اقارب، حتی د دنیا ټول مخلوق جهنم ته غورځوه، ما خلاص که. الله به ورته وایي کله داسې نشي کیدلی. نو لکه څنګه چې مبارکو صحابه و کرامو په خپل ژوند کې د الله رب العزت او د الله د رسول رضا لټوله، الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د دوی مبارک سیرتونه واورو او په خپل ژوند کې عملي کړو، تر څو چې الله رب العزت زموږ نه هم راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته خپرونه دوام لري. ملتیا مو د اسیان د زنګې شور دی، د شهید وینو پور دی، د اسیان د زنګې شور دی، د شهید وینو پور دی. یرغلګر شلانه باچي د افغان د تورې زور دی، یرغلګر شلانه باچي
لا خوند تورې سور دی د اسیان د زړګي شور دی د شهید. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت اسیرم رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو د جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أسيرم بن عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن واقش رضي الله عنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه به فرمایل ما ته داسې یو کس را وښایئ چې یو لمونځ یې هم نه وي کړی او جنت ته داخل شوی وي. کله به چې خلکو ونه پیژانده نو له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه به یې وپوښتل هغه څوک دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه به وویل هغه اسیرم بني عبد الاشهل عمرو بن ثابت بن واقش دی رضی الله تعالی عنه. حسین رحمه الله وایي چې ما له محمود بن اسد نه وپوښتل چې د اسیرم څه کیسه وه. هغه وفرمایل هغه یو داسې کس و چې خپل قوم به یې له مسلمانېدو منع کوه، نه به یې پرېښوده چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. خو د احد په ورځ مسلمان او د مسلمانانو په صف کې د جنګېدو پر مهال زخمی شو. تر جګړې وروسته د بني عبدالاشهل قبیلې خلکو د خپلو زخمیانو او شهیدانو پلټنه پیل کړه. نو ناڅاپه یې پر یو زخمی سترګې ولګېدې او ویې ویل قسم په الله دا خو اسیرم دی. دا موږ تر جګړې مخکې د کفر په حالت کې پریښی و او ترې راغلي وو. دا څنګه نن راغلی او مسلمانانو په صف کې ولاړ دی او د کفارو سره جنګېدلی او زخمی شوی. او بیا یې له اسیرم نه وپوښتل ای اسیرمه ته څنګه جګړې ته راغلی؟ آیا قوم پالنې دلته راوستی او که د اسلام مینې؟ حضرت اسیرم رضی الله تعالی عنه وفرمایل بل رغبة فی الاسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. هو د اسلام مینې راوستی ما پر الله جل علا شانه او د هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ او مسلمان شوم. بیا مې خپله توره راواخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملتیا جګړه کې شریک شوم او اوس مې دا دی تاسې وینئ چې په څه حال یم. هغوی لا په خپلو کې خبرې کولې چې اسیرم خپل روح خپل خالق ته وسپاره او شهید شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه د شهادت خبر ورکړی شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل انه لمن اهل الجنه. په دې توګه اسیرم رضی الله تعالی عنه د اسلام په تاریخ کې د داسې یو کس په توګه یاد شو چې یوه سجده یې هم نه وه کړې خو بیا هم جنت ته لاړو، ځکه د هغه په زړه کې د ژوند په آخري شېبو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه او د الله رب العزت مینه پیدا شوه او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مینې هغه مبارک جنت ته داخل کړ. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو حضرت حارثه بن سراقه رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې کله هغه په بدر کې شهید کیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مور ته وایي ستا زوی په فردوس اعلی جنت کې دی. حارثه بن سراقه رضی الله تعالی عنه د بدر د جګړې پر مهال له یو حوض نه اوبه څکلې چې ناڅاپه یو غشی راغی د هغه په ستوني کې ونښته او په شهادت ورسېده. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ان ام الربيع اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام حارثه بن سراقه فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة
إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال قتادة والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ام الربیع چې د حارثه بن سراقه رضی الله تعالی عنه مور هم وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغله او وی ویلې ای د الله رسوله، آیا د حارثه په اړه راته خبر نه راکوي؟ نو که هغه په جنت کې وي چې صبر وکړم او که نه چې بیا پرې ښه وژاړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای د حارثه مورې، په جنت کې ډیر نور جنتونه او باغونه دي او بې شکه چې ستا زوی فردوس اعلی جنت خپل کړی دی. قتاده رحمه الله فرمایي فردوس د جنت تر ټولو لوړ مینځ او غوره ځای دی. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړو تر څو چې الله رب العزت موږ په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه او نیکبخته وګرځوي. او که مو ژوند داسو په غفلت کې تیریږي چې ټول زموږ هدف مقصد او مخه دنیا وي، آخرت د الله رب العزت احکام، د الله اوامر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې لارښوونې مو هیرې کړي وي، نو بیا الله رب العزت ته جواب سخت دی. نه قدرمنو اوریدونکو، راځئ د الله رب العزت د احکامو او د الله رب العزت د اوامرو پیروي وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د لارښوونو پیروي وکړئ. په دې کې کامیابي ده، په دې کې عزت دی، په بل څه کې عزت نشته. د الله نه ځان ته، تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د زړګي شور دی، د شهید د وینو پور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې سور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې سور دی. درد باندې لوی لارې، درد د ماشیندارې، د غربې پټه ټروارې، درد د ماشیندارې، د غربې پټه ټروارې، د تکبیر چې وي نارې دي، د تکبیر چې وي نارې دي، د غنم پکې مختور دی، د غلیم پکې مختور دی، د اسیان د زړګي شور دی، د شهید د وینو پور دی، د اسیان د زړګي شور دی، د شهید د وینو پور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې زور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې زور دی. د دم عسکریو وارثان د پیغمبریو، د دښمن مخې ته سپریو، وارثان د پیغمبریو، د دښمن مخې ته سپریو، د غیرت دسره ښودلی، د غیرت دسره ښودلی، په زنګو کې پلار او مور دی، په زنګو کې پلار او مور دی، د اسیان د زړګي شور دی، د شهید د وینو پور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې زور دی، یرغلګر شننه وتې د افغان د تورې زور دی. سرګرونه مو ژوندي دي، تدبیرونه میوندي دي، هیبتونه مو خوندي دي، تدبیرونه میوندي دي، هیبتونه مو خوندي دي. جلالي زموږ وطن
جلالي زمون وطن خو فجهاد باندې سمسور دی فجهاد باندې سمسور دی جلالي زمون وطن خو فجهاد باندې سمسور دی د اسان د زړګي شور دی د شهید د مینو پور دی د اسان د زړګي شور دی د شهید د مینو پور دی یرغلګر شنا نه باچی د افغان د تورې زور دی یرغلګر شنا نه باچی د افغان د تورې زور دی د اسیان د زړګي شور دی د شهید د وینو پور دی یرغلګر شنا نه باچی د افغان د تورې زور دی یرغلګر شنا نه باچی د افغان د تورې زور دی یرغلګر